بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو. دی وخت کې تاسو ګورئ اسلام آباد نه راوتی یم. داسې پیک روډ ده، لږ یو ضرورت پیښ شوی نو اسلام آباد هم لږ بار و. زما وختي اسلام آباد کې غونډه ورځ بېګا شپې نه اډیاله جیل او بیا اوس سپریم کورټ او دغه تاسو حالات ګورئ. په دې حالات باندې هم زما څه سهیل افریدي ورسره یو شمېر چې اسمبلی غړي دي څه د جوړیږي. سپریم کورټ جج ورسره ملاقات کوي نه کوي او عمران خان په حوالې سره تازه صورتحال او دې وخت کې حکومت په کم پریشانۍ کې دی. بیا ورسره یو سټوري تاسو سره اکثر زه کومه نو پاک افغان صورتحال بني چې کوم نوې سټوري د افغانستان په حوالې سره چې ایران نه پس د افغانستان نمبر دی. د ټرمپ یو پالیسي چې په دې حوالې سره یو خدشه ماهرینو ذکر کړی چې پاکستان کم از کم مخکې هم څو ځلې ځان بچ کړی دی، دې ځل د ټرمپ نه ځان بچ کړي چې په دغه پالیسي کې ورسره شامل نشي. مختلف نور خبرونه هم دي په دې باندې تاسو سره ځم. تاسو ویډیو اخیره پورې وګورئ او تاسو لایک سبسکرایب منتظر یم. کې د وزیر الله هغه ویډیو تاسو ډېره نه ولیدله بېګا چې ما اچولې وه، خو بهرحال تاسو نه خواست دی چې لایک سبسکرایب چا ملګرو نه هم کړی او ویډیو اخیره پورې وګورئ. اول به راشو د افغانستان سوري نه مخکې د سپریم کورټ تاسو اوس راغلمه. تازه صورتحال دا دی چې هغې ناست دي، منتظر دي. سهار نه جج چیف جسټس سره ملاقات نه کوي، صفا خبره وکړو او بهانې لټوي چې مصروفه دی، دا دی وا دی. وزیر الله خیبر پښتونخوا د یوې صوبې وزیر الله یعنی هغه دلته ناست دی، ورسره صوبایي یو شمېر غړي وزیران او کابینټ غړو سره ایم پی ایز ایمینیز سینیټرز او نورو ته هم بلنه ورکړې ده. اوس په دې حوالې سره چې خان سره کوم صورتحال راوختی و د سترګې حوالې سره، خو هغې وایي چې نور ته تشویش دی، فوري توګه د هغه خپل ډاکټران چې کوم والي دي هغو سره ملاقات وکړی شي. دغه یوه شخړه اوس متوزه صورتحال باندې روانه ده. بل خوا تیرا اپریشن او نور کیسې چې کومې دي هغه په خپل ځای باندې پراته دي چې حکومت دې وخت کې ډېر ښکاره شو په دې حوالې سره چې ډېر کمزوری حکومت او فقی حکومت او څه نه خبر نه، خاص کر د عمران خان ایشو باندې. خو لکه ادارې یو کار کوي او وزیرانو ته پته نه وي، لیکن د هیلث منسټر ته پته نه وي. همدغه شانتې نورې چې کومې پالیسي جوړېږي نو هغو نه به څه خبر وي. ځکه وایي چې د حکومت دغه ناکامې پالیسیانې د پاک افغان په صورتحال د پښتنو په حوالې سره ډېرې زیاتې ښکاره شوې او نورې هم ښکاره کېږي او د خیبر پښتونخوا صوبې کم حالات جوړوي. اوس رضو د افغانستان سټوري سره چې کم پاکستان ته یو حدشات ظاهر شوي دي، هغه دغه ده چې دې باندې به تفصیلي تاسو ته زه بل هغه هم در کومه خصوصي ریپورټ. خو دې وخت کې زه تاسو ته دا وایم چې کوم ونزویلا یا دغه شانتې نورو باندې چې کوم ټرمپ یو هغه جوړ کړو، هغه دغه صورتحال جوړ شي چې دې وخت کې اوس قبایل د خپله دشمن جوړوي وفاق. نو ظاهره خبره چې داسې دی سټیټ سره ناانصافي نه کېږي. هغه خلک چې کوم دي بیا نور چې کوم طاقت وي هغه استعمالوي. لکه دغه ونزویلا کې هم دغه شانتې صورتحال چې کومه اپوزیشن شاته کولو کېدو هغه په خپل لاس کې واخیستی شو. دغه شانتې هغه صدر او هغه ښځه خپل محل نه اوچته کړی شوه. چې کله دغه شانتې هغه میلاویږي نو ته خو یو طرف ته ترخګري ختموې، بل طرف ته ترخګري ته خپل هوا ورکوې، په خپل خلک په دغه ځای کې جوړوي. اوس دا ویل کېږي چې ټرمپ چې کوم دغه پالیسي ده چې اوس په ریجیم چینج په ایران کې هم وکړي، ایران نه پس بیا افغانستان کې هم وکړي او په دې دواړو باندې پاکستان استعمالول غواړي. او ځکه پاکستان سره نږدې شوی دی او پاکستان سره هغه دوستي یا دا کمې خبرې تاسو ګورئ، کوم شهباز شریف چمچهګري تاسو ګورئ یا شهباز شریف چې کوم خپل هغه ورکوي چې یاره زه خو ډېر زیات پاپولر شوم. پاپولر نه دی، هغه ټرمپ ګوري چې دې نه څه فایده واخلو. ونزویلا صدر هم همدغه شانتې یو ټایم کې د ټرمپ ډېر نږدې ملګری، ډېر یا د امریکې صدرانو یا امریکې ډېر زیات نږدې و او نن ورسره څه وشو. نو دغه شانتې صورتحال آلریډي امریکا مخکې هم پاکستان کې د اسامه په حوالې سره ابتاباد کې دغه شانتې اپریشن کړی دی، نورو ملکونو کې هغه هم دغه شانتې کړی دی او دغه شانتې صورتحال هغه جوړوي، طاقت خپل استعمال هغه استعمالوي. اوس چې کوم دغه د افغانستان سره چې کوم پاکستان دغه एकदम سختوالی او एकदम دغه پالیسیانې چې ولیدلې نو دوی په شا باندې چې کوم خبرونه به راتله چې امریکا لاس دی، نو اوس ځینې خبرې ښکاره کېږي هم. خو دا به وخت ثابت دی
او دا به وخت سره کیږي یقینا چې دی وخت کې دغه معاملې باندې خاموشي اختیار ده، خو بیا هم سعودي عرب چې کوم یو سره لانجه ده په خپل ځای پراته ده او دغه شان د ټول نړۍ کې یو قسم عجیبه صورتحال جوړ دی. خو خاص کر موږ به د دې وخت کې د سیمې خبره کوو چې پښتانه څومره ځپلي کېږي، پښتنو باندې څومره پرابلم دی، موږ دا غږ هر وخت اوچتوو. تاسو نه خواست دا دی چینل لایک سبسکرایب کړئ، کیدای شي سبا زما نوي خو که تازه معلومات راتله نو تاسو سره به لازمي بیا حاضرېږم. نو تاسو نه خواست دا دی چې دا چینل مه هېروئ. مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.